هوتخیلو برېښنا پایو تولید فابریکه کور دننه د برېښنا شبکو د پراختیا تمویل او ملاتړ اساسي سرچینه د افغانستان برېښنا شرکت د ملي شبکې پراختیا او بشپړتیا لپاره په کور دننه د اړینو تجهیزاتو د تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د هوتخیلو برېښنا پایو تولید فابریکه بیا د برېښنا پایو له درکه د مرکزي ختیځ او ختیځ سویل ولایتونو اړتیا تر 90% پوره کوي. اووه تنه پای تولید لرو، 9 متره پای، 11 متره پای، 12 متره او 15 متره بر بیا هر نوع پای خپل منځ کې نور انواع لکه ساده او کش پای دي. د دې فابریکې مسؤلین وایي د 80 کسه کاري ډلې په مرسته په ورځني ډول 10 اصله په بېلابېلو اندازو پایې تولیدوي او تر همدې شیبې چې د کال نیمایي بشپړېږي له 4,000 زیاتې پایې تولید کړي. زموږ تولیدي پایې د سیمې په کچه په نړیوالو معیارونو برابرې پایې دي. موږ یې ټیسټ کوو، هغه کوم فکټورونه 2.5 فکټور چې په نظر کې د دې په نظر کې نیولو سره زموږ پایې هغه ټیسټ پوره کوي. هوتخیلو پایو تولید فابریکه کې هر تولیدونکي پایه د آزاد بازار په پرتله په بېلابېلو اندازو کې له 4,000 بیا تر 1,000 پورې د افغانستان برېښنا شرکت ته په ارزانه او کم لګښت تمامېږي. په ټولیز ډول هره ورځ د آزاد بازار په پرتله نږدې 2,50,000 افغانۍ خالصه سپما کېږي. د پایو تولید ګڼې چارې د ماشینرۍ او ډیجیټل سیستمونو پر مرسته پرمخ وړل کېږي. د پایو الکترین کانکریټ جوړولو، پایو دوران، بخار، فولادي سیمونو کش، پریس او د کانکریټ معیار ازموینې ماشین په ګډون ګڼې نورې دستګاوې دي چې ورځنۍ چارې یې ګړندۍ او اسانه کړي دي. زموږ د ماشینرۍ د اصل سره برابره ده او ډېری کارونه زموږ 80% پورې ماشینرۍ باندې مخکې ځو. و خیلی خوشحال هستیم که زمینه کار برای ما در وطن خودمون مساعد است. ټاکل شوی چې هوتخیلو پایو تولید فابریکه کې د ماشینرۍ ظرفیت لوړاوي سره په نږدې راتلونکي کې 18 او 21 متره پایې هم تولید شي.